پر همدې موضوع بحث هم لرو. په بحث کې راسره د ښځو د حقونو فعاله روګل افغان او د پوهنتون استاد فرهاد ابرار په خپرونه کې دی. تاسو دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ، ښه راغلاست خپرونې ته. پیل به له تاسو څخه وکړم اغلی افغان. نوی تعلیمي کال پیل سو، د تعلیمي کال زنګ هم بالاخره ووهل سو او هلکانو لپاره د ښوونځیو دروازې پرانیستل سوې. ولې د نجونو په تړاو هغه خوشبیني چې په تیرو څو میاشتو کې موجوده وه چې دغه تعلیمي کال کې به یو مثبت ګام نیول کیږي، لا هم یوه غوښتنه پاتې سوه. څه فکر کوئ علت څه و؟ ولې یو ځل بیا دغه غوښتنه پر خپل ځای پاتې سوه او اسلامي امارت ورته ځواب ونه ویل؟ زه ستاسې تخنیکي همکارانو ته او ګران میلمه او د افغانستان ولس ته او په خاص ډول ښځو ته د نوي لمریز کال 1402 تهنیت او مبارکي وایم. او دا کال د دوی د ټول افغان ملت په خاص ډول د ښځو دپاره چې ځپل سوي دي او د دوی حقه حقوق او اولیه حقوق د پښو لاندې کیږي او د پښو لاندې کېدو کوششونه سوي دي. دا کال ورته د تعلیم، تحصیل او د کار د زمینو د مساعدولو او د دوی د مبارزاتو لپاره ښه کار او ښه راتلونکی بولمه او موږ یې ملاتړ یو. راځم ستاسو سوال ته. امارت اسلامي او په جمع کې ټول ولس ته، حاکمانو ته، بخښنه غواړم، حاکمانو ته زه یو ډېر د شرم نقطه بولم، یو ټکی یې بولم چې دوی په 21مه پیړۍ کې نړۍ او دنیا و فضا ته پورته سوله او په ټکنالوژي کې ژوند کوو او دوی تر اوسه و دې ته ژمن نه دي چې آیا ښځه بشر دی، انسان دی، که یا ښځه د دوی نانځکه او جنسي نانځکه ده، که یا ښځه بشر دی چې بشري تاریخ او تکامل کې د ښځې رول او نه تنها چې خپله د نیمایي د ټولنې و بلکې نیمایي د ټولنې تربیه کړې ده، خپل پاک پی او شیدې ورکړي دي او دوی د هغو پر ضد باندې راولاړېږي او هغو ته د حق ورکولو کې ناخواړې کوي او نن او سبا یې کوي او غیر معجه دلایل وایي. زه فکر کوم چې امارت اسلامي ته دا باور وکړي درست نه دی چې دوی د ښځو د حقونو او په خاص ډول اولیه حق چې تعلیم، تحصیل او کار دی، دوی دونه ځان پکښې ایستی او ذبیح الله مجاهد بار بار دا مسله وایي چې د اړوند ارګانو څخه پوښتنه کوو او داسې ځان بېخبره یو ویاند د دولت داسې د حکومت داسې ځان بېخبره بولي او دومره شاته غورځوي. دا په هیڅ وجه معجن نه دی، په هیڅ وجه قابل د قبول نه دی. باید ژر تر ژره د دروازې د تعلیمي خلاص. ډیره زیاته مننه میرمن افغان. ابرار صاحب، د پوهنتون د یو استاد په توګه نوی تعلیمي او تحصیلي کال یو ځل بیا پیل سو د هلکانو پر وړاندې، ولې د نجونو په هکله کومه پرېکړه ونه نیول سوه؟ څه فکر کوئ نجونو دپاره به څومره یوه روحي ضربه یو ځل بیا وارده سوې وي او غوښتنه بالاخره د استاد په توګه ستاسې څه شی وه په دا نوي تعلیمي او تحصیلي کال کې؟ سلام، وقتتان بخیر و عمیق قسم مهمان شما و بیننده های عزیزتان. دقیقاً 548 روز میشه که خواهران ما از رفتن به مکاتب باز داشته شدن و این مسئله بنابر دلایل صورت میگیره. متاسفانه امروز در افغانستان مردم و عمیق قسم در سطح منطقه و در سطح جهان همه با یک صدا میگن که باید دروازه مکاتب بر روی دختر خانم ها در افغانستان باز شود، زنان و دختران حق تحصیل داشته باشند و حق کار داشته باشند، آزادی هایشان به نحوی تضمین شود و مسئول بمانه. اما متاسفانه
طالبان در این مورد تا کنون هیچ نوع اقدام جدی و عملی نکردند و من حیث یک کسی که در دانشگاه‌های افغانستان تدریس کرده این مسئله را متاسفانه بر آینده افغانستان و بر وضعیت کنونی افغانستان فاجعه می‌دانم و در حقیقت این مسئله میتونه که ما را با چالش‌های جدی مواجه بسازه. بگذارید به خاطر از اینکه این بحث یکمی که عمیق‌تر باشه من چند مسئله را اینجا مطرح کنم در خصوص جوامع عقب‌گرا که گرایش به عقب‌گرایی دارند و جوامع عقب مانده که مؤلفه‌های مشخصی را در عرصه حکومتداری، سیاست، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ تجربه میکنند مباحث را مطرح کنند و همین قسم در خصوص جوامعی که توسعه‌گرا هستند و به پیشرفت توجه میکنند مؤلفه‌های در عرصه سیاست، حکومت، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ دارند چیزهایی را مطرح کنند. تفاوت میان این 4 نوع جوامع خیلی واضح و مشخص است. دو نوعی از جوامعی که من ابتدا مطرح کردم یعنی جوامع عقب‌گرا و عقب مانده متاسفانه با مؤلفه‌هایی که بیشتر بر مردم سخت میگیرن حرکت میکنند که این مسئله میتونه جامعه را با چالش‌های جدی مواجه بسازه که ما متاسفانه در شرایط کنونی با یک چنین مسئله مواجه هستیم و نظام موجود به نحو جامعه را به عقب میکشه و این که خانم‌ها و دختر خانم‌ها از حق تحصیل و آموزش و پرورش بازداشته میشوند در حقیقت ما میریم به دوره‌ای از نفهمی که جبران کردنش خیلی کار ساده نیست. بنابراین این مسئله میتونه بر امروز و فردای ما تاثیر متاسفانه خیلی منفی بگذاره و جامعه ما را نسبت به منطقه و جهان در یک دوری از چالش ها درگیر بسازه. اما برعکس جامعه توسعه‌گرا و جامعه پیشرفته جامعه‌ای هستند که بر مؤلفه های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و همین قسم اجتماع توجه بیشتر میکنند و تلاششان در این مورد این است که باید بیشتر به مردم توجه شود، خواستهای مردم مد نظر گرفته شود و جامعه به طرفی حرکت کنه که فردای روشن در انتظارش باشه. خب وقتی که ما بحث دو نوع جامعه آخری را با دو جامعه اولی مورد ارزیابی و مقایسه قرار میدیم میبینیم تفاوت‌های فاحش وجود داره و این در حقیقت ما را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازه. در دو نوع جامعه اولی یعنی جامعه عقب‌گرا و جامعه عقب مانده متاسفانه مبحث فرهنگی و سیاست ها دو تا عامل عمده به عنوان عواملی دانسته می شوند که بر اتخاذ تصمیم ها و اجرای سیاست ها متاسفانه تاثیر خیلی منفی میگذاره. حالا وقتی که بحث دین هم اینجا می آید بعد مباحث فرهنگی مطرح میشه احتمال این که مباحث فرهنگی بیایه بر مباحث دینی تاثیر بگذاره همچنان مطرح میشه متاسفانه. حالا اگر بحث دین و بحث فرهنگ در افغانستان مورد مطالعه قرار بدیم مبحث خانم ها به لحاظ دینی هیچ نوع توجیهی نداره. شما در قرآن پاک و همین قسم احادیث پیامبر به این مسئله خیلی زیاد تاکید شده و این مسئله را میفهمین. ببینید یک مسئله یا یک مثالی را که من از قرآن پاک براتون از سوره النمل بیارم که در خصوص ملکه سبا بلقیس یمنی مطرح میکنه قرآن که در زمان و یا عهد حضرت سلیمان علیه السلام این مسئله مطرح میشه و میگه که هدهد میآید نزد حضرت سلیمان و مطرح میکنه که در فاصله نه چندان دور تو خانم حکومت و حکمروایی میکنه که تاج و تختش از تاج و تخت تو بزرگتر است و تو از این مسئله آگاه نیستی و این خانم در حقیقت دین الهی را نمیپرسته. حضرت سلیمان علیه السلام وقتی که وارد تعامل با این خانم میشه و او را به یکتاپرستی دعوت میکنه و این خانم هم بالاخره این مسئله را لبیک میگه، این خانم یعنی بلقیس یمنی اسمش است یا بلقیس نامش است یا ملکه سبا نامش است که واضح‌تر بگوییم که اینجا تفهیم صورت نگیره. و دین اسلام وقتی که مشرف میشه حضرت سلیمان او را با حکومتداریش اجازه میده و قرآن هم بر این مسئله تاکید میکنه. یعنی از گذشته های دور اسلامیای تا عهد پیغمبر این مسئله را مطرح میکنه که زنان در خصوص حکومتداری، اجتماع، فرهنگ، سیاست جامعه باید دخیل باشند. یک مثال دارم از حضرت عمر بن عفان رضی الله تعالی عنه اینجا میخوام که مطرح بسازم که او مطرح میکنه که به خاطر از این که در زمینه خلافت حضرت عثمان و حضرت علی رضی الله تعالی عنه باید از مردم دیدگاهشان پرسیده میشد
وقتی که نوبت به خانم ها میآید به خاطر از این که به خانم ها حد گذاشته شود رفته پیش از اونها در خصوص خلافت این دو صحابه و یا از یاران نزدیک حضرت پیامبر چیزهای پرسیده میشه که در حقیقت اینجا رای خانم ها را در خصوص حکومتداری پرسان میکنن. حالا بعد از گذشت بیش از 1400 سال وقتی که ما در افغانستان مبحث خانم ها را مطرح میکنیم متاسفانه چالش های جدی مطرح میشه و این معکل میشه به امر ثانی که این خودش میتونه در حقیقت امروز و فردای ما را با مننه ابرار صاحب بیرته تاسو درګرځم. اغلی افغان لکه څنګه چې ابرار صاحب هم یادونه وکړه داسې په ځلونو په کراوتو دغسې مثالونه ورکړل سوي د اسلام له اړخ نه د ښځو کار کول ښځو ته تعلیم و تحصیل او بالاخره له ښځو څخه مشوره اخیستل هغه څه نه دي چې باید ستونزه پکې موجوده وي او اسلام دغو ټولو مسایلو ته احترام کړی او بالاخره ښځو ته یې تر ټولو ادیانو ډېر حق ورکړی. راځو له دغه اړخ نه کله چې دغه مسایل ستونزه نه لري او په تیر یو نیم کال کې هم په ځلونو یادونه سوې ده اوس یو ځل بیا څه فکر کوئ څه به رامنځته کیږي چې په د هغې په اساس د نجونو تعلیم و تحصیل بند وي او بالاخره دوی ته د اجازه ورنه کړل سي؟ که امارت اسلامي د څو کسو ملایانو او یا د مدرسو د فارغینو لپاره حکومتداري کوي خو دا عمل درست دی. اما که دوی د افغانستان پر تاریخي نقشه او پر دې جغرافیا باندې حکومتداري کوي او مخکې لري چې دولت جوړ کړي قانون جوړ کړي نو دوی خو باید د افغانستان شتون او تیر تاریخ فرهنګ د مختلفو ژبو د مختلفو اقوامو چې په دې نقشه او جغرافیه کې ژوند کوي دې ته احترام قایل سي. دا باید رسپکت ورته ولري احترام ورته ولري. وقتی چې امارت اسلامي پر دې تاریخي جغرافیه حکومت کوي د دوی و فرهنګ او ټول باید معلومات پشکې کې ولري. دا خو نه کېږي چې زه د 1400 کاله مخکې هغه خاص احکام چې د هغه وخت د جاهلیت په دوره کې نازل شوي وه هغه راوړم د افغانستان په تاریخي جغرافیه کې هغه رقم تطبیق کوم چې په هغه خاص شرایطو کې په خاص احکامو سره راغلي دي. د اسلام 1400 کاله تاریخ کې راتیر کړی دی او موږ په 21مه پیړۍ کې په 14مه پیړۍ کې د اسلام قرار لرو. مهمه دا ده چې زه نسم کولی چې هغه وخت کار چیرې و خو هغه وخت پوهنتون چیرې و په هغه قبیلوي ژوند کې کور نه و خیمې وې چادر یې نه درلودی دغه دیوالونه یې جوړوله د ریګو. مهمه دا ده چې زه د هغه حالت ژوند زه په 21مه پیړۍ کې نسم ځان ته راوستلی. امارت اسلامي مکلفه دی معذفه دی. مننه میرمن افغان دمه به واخلو تر دمې وروسته تاسې ځواب زه تکمیلوم. مننه درنو لیدونکو زه لنډه دمه اخلو تر دمې وروسته بېرته راګرځو بحث او نیمه ورځ لا هم دوام لري. ښه راغلاست ټولو لیدونکو نیمه ورځ لا هم دوام لري. په بحث کې راسره درانه میلمانه د ښځو د حقونو افغان روګل افغان او د پوهنتون استاد فرهاد ابرار په خپرونه کې دی. میرمن افغان تاسې ځواب غواړم پوره کړم مهرباني خپل ځواب پوره کړئ. بله ما ستاسو ته ارزونه ودرلودله چې افغانستان 1400 کاله تاریخ نه لري. افغانستان په نوشته‌ایي او لیکلي ډول سره تاریخ یې د 10,000 کالو لا هم بالا دی په دې قطعه کې چې انسانانو ژوند کړی دی. مهمه دا ده چې هغه نشیب و فرازونه چې په دې قطعه کې په هر لحاظ تاریخي لحاظ راغلي دي د دې ته باید احترام وسي. د امارت اسلامي بعضې شخصیتونه په دې معتقد دي چې وخت اسلام راغی نو هر یو بل فرهنګ
د باندې څخه ولاړ اوس مسله دا ده میرمن افغان چې ایس د افغانستان جغرافیات او یا هم د افغانستان دغه تاریخ ته کوم څه سپکاوی نه دی رامنځته سوی او که تاسې دغه سپکاوی لیدلی هم وي کله موږ سره یې هم شریک کړئ ځکه چې اسلامي امارت وایي دوی هرې مسلې ته ژمن دي بلکې لږ وخت اړتیا لري تر څو چې زمینه سازي وسي. د افغانستان و تاریخ ته سپکاوی په ډېر علني شکل کړی دي. اول دغه لنډ د پرون مسله دا د افغانستان د دې جغرافیې فرهنګ دی چې پسرلی نوی کال په جشن سره او په د باندې وتلو په پارکو کې په کورو کې تجلیلوي. نو دا یو ملا صاحب پرون یو بیانیه ورکړله او دا یې حرام بللی دي چې دا د کفر کار دی. کفر نوروز یا نوی کال زما نه تجلیلوي مګر زما نوی کال دی چې موږ په مراسمو سره او د افغانستان حاکمانو همیشه په مراسمو سره دلته تجلیل کړی دي. نو ته ولې سپکاوی د دې خلکو دې فرهنګ ته وکړې او دا کم دینی صبغه نه لري بلکې دا تاریخي صبغه لري د دې قطعې دپاره. مهمه دا ده د دې مثالونه فوق العاده ډېر دي چې موږ په دې 18 میاشتو کې لیدلي دي. ستاسې د پروګرام وخت به دونه نه وي چې یو بل پروګرام ونیسئ موږ به دا یکه لکه دوی چې اوس د وزارتو راپورونه ورکوي موږ به دا راپورونه تاسو سره شریک کړو. مهمه دا ده چې په دې شکل حکومتداري هېڅ امکان نه لري چې په یو قطعه کې چې هغه د مختلفو ژبو او اقوامو څخه متشکله ده او خپل تاریخ لري او ته داسې شا ورته وګرځې او خپل تفاسیر او قراتونه والا وبولې حاکم یې وبولې حال دا چې په هغه کې هم اجماع وجود نه لري اسلامي اجماع وجود نه لري. اوس راځم د ښځو و تحصیل ته. د ښځو تحصیل د نننۍ ټولنې غوښتنه ده د ملت غوښتنه ده. هیڅ که چا هم اجازه نه ورکړې زما اولاد باید لور مې مکتب ته ولاړ شي زوی مې مکتب ته ولاړ شي. دا د افغاني ټولنې غوښتنه ده. مکلف یاست د حاکمانو په موجودیت کې چې تاسې دغه خواسته د ملت برآورده کړئ. ډېره زیاته مننه میرمن افغان بیرته تاسو ته درګرځم. ابرار صاحب لکه څنګه چې تاسې د میرمن افغان خبرې واورېدې دا هغه ټولې غوښتنې دي چې افغان ولس یې هم لري. تاسو هم د پوهنتون د استاد په توګه ډېرې داسې مثالونه وړاندې کړل چې د اسلام له اړخ نه هم دغه مسله کومه ستونزه نه لري او بالاخره باید په دغه نوه تعلیمي او تحصیلي کال کې یو مثبت پرېکړه د نجونو په هکله هم نیول سوې وی. ولې متاسفانه تر اوسه د داسې یوې پرېکړې شاهدان نه یو. که بالاخره سږ کال هم دغه پوهنتونونه نه شروع کېږي او بل دغه مکاتب د نجونو پر وړاندې نه پرانیستل کېږي څه فکر کوئ لا به نور څومره ضایعات ورکړي افغان نجونې افغان ټولنه؟ خب ما میخوایم که ادامه بخش نخست اینجا اضافه کنم و بعد به پاسخ پرسش شما بیایم. من در بخش پایانی مرحله نخست این مسئله را مطرح کردم که عبدالرحمن بن عوفان در پیوند به خلافت حضرت علی و عثمان از خانم‌ها رایشان خواست. اما حدیث دیگری از ابی بکر نفی فرزند مسروق نقل قول میشه که گفته میشه در عهد پیغمبر پوراندخت بر ایران امروزی حکومت میکرد و در این مورد حدیثی را ابی بکر مطرح میکنه که حضرت پیغمبر گفته مردانی که یا مردمانی که میاین و تمام صلاحیتشانه البته من مفهوم حدیث مطرح میکنم و یک خانم در رأس حکومت مطرح میکنن واگذار میکنن و رستگاری نمیرسن که در حقیقت اینجا ما مبحث حدیث و مبحث قرآن مطرح میکنیم. یعنی دو تا مبحث که اسلام میایه به نحو تکمیل میسازه. یک بحث خدا یک بحث پیغمبر است. اما آن چیزی که با نام پیغمبر بسیاری وقتها گره میخوره در بسیاری موارد احتمال از اینکه جعل صورت گرفته باشه خیلی بالاست و کسایی که در خصوص علم حدیث معلومات دارند بر این مسئله تاکید میکنن به خصوص در امارات کسایی که شیخ الحدیث هستند میفهمند که احادیث جعلی چقدر وجود داره. حالا وقتی که بحث حدیث و بحث قرآن مطرح میشه ما میخوایم اینجا تذکر بدم که در اسلام نخست بحث قرآن است و بعد بحث حدیث است که باید در این مورد مد نظر گرفته شود. در قرآن متعال مبحث تحصیل و آموزش زنان به صراحت واضح شده و فراگیری علم بر زن و مرد فرض گردانیده شده. بنابراین من فکر میکنم این مسئله به لحاظ اسلامیش اصلا توجیه نداره و باید دروازه های مکاتب
باز شود. در پیوند به سوال شما ما باید بگویم که متاسفانه ما در شرایط کنونی و در حال حاضر پیامدهای ناگوار از این مسئله را با چشم سر شاهد هستیم. گزارش‌های متعدد وجود دارد توسط منابع داخلی وجود دارد، توسط سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارد که نرفتن دختر خانم‌ها به مکاتب از یک طرف دید و نگاه به آینده را نزد دختر خانم ها مبهم ساخته و اینها را نگران ساخته و از طرف دیگر متاسفانه ازدواج های زیر سن افزایش داده که این مسئله میتونه فاجعه بار باشه. یعنی یک دختر خانم در شرایط کنونی که از مکتب رفتن باز مانده، خانواده‌اش به این توجه میکنند که مبادا فردا اتفاقی بیفته و باید فرزندشان ازدواج کنه. این مسئله را خدمتتان عرض کردم. بگذارید یک مسئله دیگر هم اضافه کنم که من می‌خواستم در بخش نخست مطرح کنم. ما در اسلام مبحث خاتم الانبیا را داریم، یعنی بعد از حضرت پیامبر ما دیگر نبی ظهور نمیکنه و خداوند هم بر این مسئله تاکید میکنه. اما مبحث دیگری هم وجود داره که در دین اسلام خاتم الفقها وجود نداره، خاتم المفسرین وجود نداره، خاتم المجتهدین وجود نداره. اگر طالبان مبحثشان سیاسی نیست، اگر مبحثشان به نحوی سودآوری از مسئله آموزش پرورش و دختر خانم ها نیست، بیاین از فقها کمک بگیرن، از مفسرین کمک بگیرن، از مجتهدین کمک بگیرن. اگر در درون بر این مسئله نمیتونن به توافقی برسن، از منطقه و جهان، از علمای منطقه و جهان کمک بگیرن. و حتی اگر مبحث فرهنگی است، ابرار صاحب د تاسو خبره ته په اشاره سه دغه مسله کې د سل نور علما او فقها سره بل اخر د سلام مشورو او د خبرو اترو په پایله کې حل کړل شي. مونږ د دې شاهدان وو چې د اسلامي امارت دغه فرمان نه وروسته له امارت نه یو ډله علما راځي او بل اخر له دوی سره د نجونو د تعلیم او تحصیل په حق له سلام مشورې کوي، ولې هغه ناسته کومه پایله نه ورکوي. مونږ تازه په پرون بحث کې خزینه درلودې چې دوی په ځلونو دغه غوښتنه کړې ده سره له دې چې دوی میکانیزم هم جوړ کړی، طرحه هم جوړه کړې، ولې دوی ته د خبرو کولو وخت نه ورکول کیږي چې دوی له چارواکو سره کینی او دغه طرحه دوی ته وړاندې کړي او دغه طرحې باندې دوی سره سلام مشورې وکړي. کله چې دومره ناستې ترسره شوي هم دي، څه فکر کوئ د نورو علماو نظریات، د نورو فقهاو راتلل یا د دوی سفر افغانستان ته او بالاخره د دغې موضوع په هکله خبرې اترې کول، آیا مثبته پایله به ورکړي؟ اسلامي امارت بالاخره دې ته حاضر دی چې د چا خبره او یا هم د چا مشوره په دغه باب واوري؟ خب من میخواستم اینجا تکمیل کنم. یعنی اگر بحث سیاسی نیست، اگر بحث فرهنگی نیست، حالا شما میتونید از فقها، از مجتهدین، از مفسرین کمک بگیرین و بیاین دروازه مکاتب باز کنین. ولی اگر بحث سیاسی است، خب این واضح است تا که یک سلسله از خواستهای سیاسی برآورده نشه، بالاخره دروازه مکاتب و دانشگاه ها باز نمیشه و زنان نمیتونن که اشتغال داشته باشن، در عرصه اجتماع و سیاست هم نمیتونن و قسم اقتصادی هم دخیل باشن. اگر بحث فرهنگی است، باز هم شما میتونید از مفسرین، مجتهدین و همین قسم فقها کمک بگیرین و با شرایط کنونی بیاین مطابق به مسائلی که اسلام مطرح میکنه شما دروازه دانشگاه ها و مکاتب باز کنین و حق کار و همین قسم حضور در اجتماع و سیاست به خانم ها فراهم کنین. بنابراین اگر این دو تا مسئله را شما با روی فرهنگ و همین قسم سیاست بیاین به نحوی به خاطر سودآوری مورد توجه قرار بدین، دروازه مکاتب و دانشگاه متاسفانه باز نمیشه، خانم ها حق اشتغال نمی داشته باشن و در عرصه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هم نمیتونن فعالیت داشته باشن. ولی اگر یعنی تضاد دیدگاه دینی وجود داشته باشه، بعد بالاخره این نشست علما چی در درون افغانستان باشه چی از علمای منطقه و جهان کمک خواسته شه، بالاخره راهکاری پیشنهاد میشه مطابق با شرایط و زمان و گفتم میشه که دروازه مکاتب و دانشگاه ها باشه. من فکر میکنم که اینجا یک بحث سردرگمی وجود داره و یک بحث دو دستگی هم وجود داره. ببینید اگر ما مشخصا طالبا رو به دو بخش تقسیم کنم، یعنی طالبایی که میاین میخواین دروازه مکاتب باز شه و طالبایی که دروازه مکاتب نمیخواین باز شه، من فکر میکنم جایگاه اینهایی که دروازه مکاتب نمیخواین باز شود نسبتاً قوی تر است و در حقیقت طالبایی که میخواین دروازه مکاتب باز شود اینا رو تحت تاثیر قرار میدن و این مسئله خودش میتونه همچنان چالش‌زا باشه. بنابراین یک نوع توافق و دیدگاه ابتدا نیاز است که در میان طالبان ایجاد شود و بعد هم نظر علما و همین قسم فقها، مفسرین و مجتهدین در داخل افغانستان و همین قسم منطقه و جهان شنیده شود. من فکر میکنم که این مسئله میتونه خیلی راحت حل شود در صورتی که اگر شما توجه نکنین، متاسفانه فاجعه ایجاد میشه. اسلام خودش میگه که در کار خیر شما عجله کنین. وقتی که در کار خیر عجله نمیکنیم، یعنی دروازه مکاتب و دانشگاه ها را باز نمیکنیم، به این معنی
روز که ما به خود ما ضرر میرسونیم متاسفانه. ډیره زیاته مننه ابرار صاحب، بیرته تاسو درګرځم. بالاخره میرمن افغان، دغه تحلیلونه په دا تیر یو نیم کال کې 19 میاشتو کې موجود دي چې د ښځو د تعلیم او تحصیل او اوس د دوی د کار د حق له مسلې څخه سیاسي ګټه پورته کیږي، د دې دپاره چې د نړیوالو پام را وګرځول سي او یا هم د رسمیت پیژندنې په مسله کې اوس کومک وکړي. که سیاسي ګټه پورته کیږي، ولې هر ځل باید ټارګیټ او یا هم هر ځل باید نښه ښځې وګرځول سي د دې دپاره چې سیاسي اهداف مخکې لاړ سي؟ په تاسف سره په 45 اخیرو 45 کالو کې افغانستان د استخباراتي نیابتي جګړو د اول قدرتونو په خدمت کې قرار درلودلی دی او بازیګران یې هم زموږ خپل دینی علما د جهاد او د په شکل سره او یا د اشغال پر ضد باندې د مبارزې په شکل هغه افراطي ډلې چې په نیمه قاره د هند کې په دې 200 کال کې 300 کال کې ایجاد شولې، هغه په کمال د تعصب د افراطي ډلو څخه غربي استراتیژي استفاده کړې ده د دې جغرافیې او قطعې او تاریخ په وهلو کې. نو زما دا اوږد بحث دی. زه افتخار کوم چې افغانستان خپل په لمن کې داسې بچان هم زیږولي دي لکه احرار صاحب چې دی خپل تحلیل لري، خپل بحث لري، خپل د دین او دنیوي غوښتنو تحلیل کولی سي. مهمه دا ده چې امارت اسلامي د دغه استخباراتي بازویو څخه راووځي، خپل د ملت سره باید جرګې او مرکې او شوراوي جوړې کړي او په دې شورا او جرګو او مرکو کې دغسې شخصیتونه دعوت کړي چې هغه د استخباراتي بازویو کینې ښکېلول سوي او دوی سره کښېني د افغانستان د میرمن افغان ارزښتونو او دیني ارزښتونو په چوکاټ کې استراتیژي جوړه کړي، داخلي او خارجي. بالاخره که دغه تعلیمي کال کې هم د نجونو په تړاو کوم مثبته پرېکړه نه نیولی کېږي، راتلونکی څه ډول ارزوئ؟ دغه تعلیمي کال به یو ځل بیا ضایعات وارد کړي د ښځو تعلیم او تحصیل په برخه کې. که مثبت ګام نه نیول کېږي، آیا وضعیت به همداسې لکه څنګه چې روان وي او که نه بدلون به مومي؟ دا بازی د استخباراتي بازی دی او ښځه یې لکه تاسو چې مخکې سوال وکړي، ښځه د دې دپاره د فعلیه امارت اسلامي دپاره یو ابزار، سیاسي ابزار ګرځېدلی دی د نړۍ سره د بازیو او خپل د قدرت د ټینګولو دپاره. دا زه په جرات او په ډېر صراحت سره وایم. مهمه دا ده چې په یوه ټولنه کې ټولنه د انسانانو څخه متشکله ده او انسانان ټولنه نیمه ښځه دي نیمه نارینه دي. که د نیمه ته په ارزش ورنه کې، احترام ورته ونه کې، هغه بشر و انسان ونه بولې، نو دا نیمه بشر چې هم دا ښځې تربیه کړې دي هغه هم په انسانانو کې نه راځي. بنان موږ انساني ټولنه لرو. په سرعت سره به دا ووایم، وختې چې یو ناقص العقله، یو شیطانه، یو لړم چې دوی داسې تعبیرات د ښځې څخه لري، هغه په تعلیم او تحصیل او د انساني ژوند په هغه ارزښتونو باندې ملوث نه وي، نو هغه څوک چې تربیه کړی دی هغه هم یا شیطان دی یا لړم دی او یا هم ناقص العقل دی. مننه کوم میرمن افغان. امارت اسلامي باید دا خپل توجیهاتو ته باید خاتمه ورکړي او د افغانستان د اوسني تقاضا او د ملت د غوښتنو ته جواب ورکړي، نه تنها د افغانستان د ملت بلکې د نړۍ سره چې یو مشترک کور دی، نړۍ یو کلی دی، د هغه سره ژوند دپاره. مننه میرمن افغان. وخت ډېر کم لرم چې د ابرار صاحب وخت هم ونه نیول سي. ابرار صاحب وخت را سره کم دی، که په لنډو کې راته تاسو هم خپل نظر ووایئ. بالاخره یوه لاره د حل لار باید موجوده وي چې د دغې اوسنۍ کشالۍ دپاره راووځي او د نجونې هم وکولی سي تعلیم او تحصیل وکړي. که سږ کال تعلیمي او تحصیلي کال یو ځل بیا په نجونو باندې ضایع کېږي، څه ډول به وي راتلونکی؟
میخوایم اینجا اضافه کنم که قرآن برای ما اصل است، به عنوان کلام خدا. حدیث پیغمبر ما برای ما ارزشمند است، ولی حدیثی که در تضاد با روحی قرآن باشه نزد علما مورد اختلاف است و پذیرفته نمیشه و دوستانی که در این مورد معلومات دارن خوب بر این مسئله آگاه هستن، میفهمن این مسئله را. مبحث دومی که اگر بحث بندش دانشگاه ها و دروازه مکاتب همین قسم باز هم ادامه داشته باشه، متاسفانه ما در داخل افغانستان با چالش های جدی مواجه میشیم، از جمله نگرانی به این که مرگ و میر مادران همچنان افزایش پیدا میکنه. یک مسئله فرزندان خردترشان و زیر سنشان به ازدواج‌های اجباری مجبور میشن. مسئله دومی متاسفانه مسئله سوم این که مادران نمیتونن، مادران با دانش به خاطر فرزندانشان در آینده باشند و از جمله این که در سیاست اجتماع و اقتصاد همچنان دخیل بودن نمیتونن و امثال اینها مواردی است که متاسفانه ما را با چالش جدی مواجه میسازه، به دلیل ازی که مادران در خانواده ها به عنوان ستون فقرات مطرح میشن و همین قسم که گفته میشه از زیر پای زن یا در بهشت است، باید به این مسئله توجه جدی صورت بگیره و واقعا جایگاهی که دین اسلام به زنان و خانم ها مد نظر گرفته شده این جایگاه برشان داده شده و دور از مباحث فرهنگی و دور از مباحث سیاسی و توافق دیدگاه به خاطر آموزش پرورششان، به خاطر تحصیلات عالیشان، به خاطر کارشان، به خاطر حضورشان در اجتماع، سیاست، اقتصاد مد نظر گرفته شده. من فکر میکنم بالاخره در افغانستان که شاهد چندین هزار سال قدامت از حکومت ها رفتن آمدن، چی بهتر است که طالبان به خاطر از اینکه بتونن با مردم افغانستان به نحوی به آشتی برسن، به خواستهای مردم افغانستان تن بتن و حداقل حتی اگر مبحث خانم ها و دختر خانم ها را به عنوان یک مسئله سیاسی به گروگان گرفتن به خاطر به رسمیت شناسیشان یا هر مسئله سیاسی دیگری یا مسئله فرهنگی بگذارند که این مسئله یا این مورد به دور از سیاست باشه، زنان و دختران حق آموزش پرورش، تحصیلات عالی و کار داشته باشند و در اجتماع شبیه مردان ها چیزی که قرآن مطرح میکنه که برابر هستند برابر باشند و حضور داشته باشند. ډېره زیاته مننه کوم ابرار صاحب. د پوهنتون استاد فرهاد ابرار او د ښځو د حقونو فعاله روګل افغان له تاسو دواړو درنو مېلمنو نړۍ مننه چې خپرونه کې ملتیا راسره وکړه. کور ودان.